الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قدوري مضمون فقه فصل أو دوهم موضوع أذان دولسم درس دي الأذان سنة سنتي لصلوات الخمس د پنځو فرضي منځو دپاره والجمعة او دارنګه د جمعې د لمانځه دپاره هم د فرضي لمانځه دپاره اذان سنت دی د وترو دپاره اذان نسته وتر واجب دی د وتر دپاره اذان نسته دغه رنګه د اخترو د لمونځو دپاره اذان نسته همدارنګه د استسقا د باران د غوښتلو لمونځ چې کېږي دغه دپاره اذان نسته همدارنګه چې لمر سپوږمۍ ترنځ ونیسي لمر تور سي سپوږمۍ تور سي د هغه لمانځه دپاره اذان نسته همدارنګه د تراویح دپاره اذان نسته د نفلي او سنت لمونځو دپاره اذان نسته اذان یوازې او یوازې د فرضي لمانځه دپاره سنت دی والاقامة اقامت دا مثل په مثال دی الاذان د اذان دا چې د لمانځه در مخه کوم کلمات ویل کیږي هغه د اقامت ویل کیږي د لمانځه د درېدو څخه مخکې دغه کلمات به څه رقم وي دا په مثال د اذان دی کوم کلمات چې د اذان دي هغه کلمات د اقامت هم دي او بل مماثلت په دې کې هم دی د کوم لمونځو دپاره چې اذان کیږي د هغو لمونځو دپاره اقامت هم کیږي د کوم لمونځو دپاره چې اذان نسته د هغو لمونځو دپاره اقامت هم نسته یعنی اذان او اقامت دا سره مماثل دي یو د بل سره ورته دي مګر په ځینې مسایلو کې اقامت او اذان فرق کوي د اذان او د اقامت فرق په ځینې مسایلو کې اذان چې دی مثلا د خبرې قرار کیږي څه چې د اذان کوي لږه قرار کوي او اقامت کې دی اقامت کې په عاقبه حذر کوي څه چسپ کیږي قرار د اذان پر کم نه چسپ کیږي بل فرق ادا دی په اذان کې د سحر په اذان کې تر الفلاح ورسته تر حي على الفلاح ورسته الصلاه خير من النوم دوه واری ویل کیږي مګر په اقامت کې په 15 سره وخت اقامت کې تر الفلاح ویلو ورسته چې ویل کیږي قد قامت الصلاه ویل کیږي بل فرق ادا دی چې په اذان کې به رسته او چپه طرف ته مؤذن مخ ګرځي پر حي على الصلاه به رسته خواته مخ ګرځي او پر حي على الفلاح به چپه خواته مخ ګرځوي دا سنت دي مګر په اقامت کې چپه او رسته خواته مخ ګرځول نسته چې د اقامت تړي چې د حي على الصلاه او حي على الفلاح وایي یوې خوا بل خواته مخ ګرځول د لپاره نسته دا بل فرق سو بل فرق دا دی چې په اذان کې ګوتې غوږو ته راچول کېږي رسول علیه الصلاة والسلام او بلال رضی الله عنه ته وویله چې ته په اذان په وخت کې دا ګوتې غوږو ته اچوه چې ستا اواز په دې کې برابرېږي مګر د اقامت په وخت کې دا د ګوتو غوږو ته اچول نه دي سنت وکره مکروه دی ترکهما د اذان او د اقامت د دې دواړو پرېښودل للمسافر د مسافر دپاره چې دی د ښار څخه د باندې مالک بن حویرث رضی الله عنه وایي زما سره یو بل ملګری را سره و موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلو بیرته چې د رسول الله اسلام څخه د تګ اراده مو وکړل چې موږ ولاړ سو نو رسول الله صلی وسلم راته وویله که چیرې پر تاسو پر لارې د لمانځه وخت در باندې رالی نو اذان وکړي اقامت وکړي او جماعت چې په تاسو وکړي چې مشر دی هغه چې جماعت ترک هغه چې د امام سي در مخه دي نو د دې حدیث څخه علماو دلیل نیولی دی چې مسافر چې دی هغه به د هغه دپاره د اذان او اقامت د دواړو پرېښودل مکروه دي بالفرض کې اذان ونه کوي مثلا د خبرې اذان یې پرېښوی خو اقامت به نه پرېږدي که اذان پرېم شوی اقامت به کوي ولو که د دوی دوه څه علاوه یا یو نفر یا دوه نفر اوس د دوه صحابه وه د دوی څه علاوه بل څوک نه وه نو بیا هم اذان یې کوي بیا هم اقامت کوي دا سنت طریقه ده نو فقها وایي که یو نفر هم به اذان کوي هم به اقامت کوي که دواړه ته مشکله نو دواړه دې نه پرېږدي که اذان پرېږدي اقامت خو دې نو وکړي مسافر پاته سو کورنۍ سړی مقیم سړی چې دی مقیم نفر چې دی هغه په خپل کور کې هغه دپاره اذان او اقامت نسته که اذان پرېښوی که اقامت پرېښوی مکروه نه دی د هغه دپاره ځکه چې د محل اذان او هغه د محل اقامت د دپاره کفایت کوي خو بیا هم د مقیم دپاره چې دی په خپل کور کې وي لمونځ کوي اقامت هغه دپاره مستحب او ښه دی چې اقامت وکړي او په اقامت سره توجه هم